ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بلغ ما أنزل إليك وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان کر دوں. عزیزانو مشرانو کشرانو رونو بیگاش پید لا الہ الا اللہ متعلق
څه مختصر غوندې بیان شوی و. نن په دې مختصر نشست کې د محمد رسول الله متعلق مختصر غوندې بیان کول غواړو. عزیزانو، دین د دغو دوو جملو نه عبارت ده. الله جل جلاله چې دا څومره دین په دې قرآن او د سنت کې موجود ده، الله چې انسانانو ته کم ضابطه د حیات را لګلې ده، انسان ته چې الله جل جلاله د وخت د تیرېدو کم منشور را لګلې ده، دا د تمام دین خلاصه او نچوڑ لا الہ الا اللہ او محمد رسول اللہ ہے. بس دینا علاوہ سمر سچ علماء و نواوری یا سمر کتبخانے چے گورئی یا دا سمر کائنات کی کتابونه چے لکلی شوی دی، دا ټولو مختصر او دا ټولو شارٹ کاٹ خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے اللہ خپل الوہیت، اللہ خپل وحدانیت، اللہ خپل ذات او صفات ذکر کړي دي. په محمد رسول اللہ کے اللہ جل جلالہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او صورت او د هغه تمام اسوه حسنه په محمد رسول الله کې جمع کړی ده. هر انسان کله هم چې دنیا ته راغی، نو هر انسان چې ترسو پورې لا اله الا الله محمد رسول الله نه دی ویلې، نو د دنیا کې آزاد دی. دے کا یہودیت اختیاری، دے کا نصرانیت اختیاری، دے کا شرک کئی، دے کا کفر کئی، دے کا الیاذ باللہ بیہودہ کارونه کئی، دے کا بے حیا کارونه کئی، نو د ژوند په سلسله کې تر مرګ پورې دے آزاد دے. بیا به پس ته مرګ الله ته نه تپوس کوي. خو که کله یو انسان په زبان باندې لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وایي، نو بس د ازادي ختم شو. د پاره دنیا جیل شو، د پاره دنیا امتحانګاه شو، د چا نوکر او خادم ولګید، د څه ډیوټیانې ولګیدې، د باندې څه شرایط عاید شول، د څه ذمہ داریانې زیاتې شوې. د اوس په خپل شوق د خپل خواهشاتو متعلق د خپل زړه مطابق ژوند نشي تیروي. دی به د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې لینو پټلې باندې سیده ځي چې هغه دواړو د لا اله الا الله او محمد رسول الله دواړو خلاصه او نچوړ بیا صراط مستقیم دی، چې هغه ته صراط مستقیم ویل شي، بیا به په دې لار ځي. نو په دې مختصر نشست کې دویم شق یعنی محمد رسول الله متعلق منگ تاسو د دین خبره کو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام کائنات سردار دی، د تمام انبیاء او د رسولو سردار دی. محمد عربی صلی الله علیه وسلم دمرا رب العالمین دلا خایست ور کړو، دمرا رب العالمین دلا حسن صورت ور کړو. یو صحابی فرمایي چې د 14 سپوږمۍ ته مې قتل او بیا به مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه تلیدل. ما زړه کې دا سوچ کولو چې زبنن دا فیصله کوم چې د رب العالمین محمد خیسته ده او که د 14 سپوږمۍ خیسته ده. بار بار ملیدل، بار بار ملیدل، بالاخر ز په دې باندې مجبور شوم
چې ما وی چې والله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک د 14 سپوږمۍ نه هم زیات خیسته ده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې یوسف علیہ السلام ډیر زیات خیسته او چې هغه ته الله نه سے خیست ور کړي وي وه سات پروردگار عالم ټول کائنات کې تقسیم کړي دا 10 حصے حسن دے 9 حصے اللہ یوسف علیہ السلام لور کړي دي یو حصہ حسن الله په نوري دنیا تقسیم کړي دي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دینه مستثنا دي هغه ته الله جدا حسن ور کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زیات خیسته دی دومره زیات حسین دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې حضرت عائشہ فرمائی چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې کومه زنانه عاشق وي یوسف علیہ السلام باندې زنانه عاشق وي او وی بداوی زلیخا ور باندې مینوا د زلیخی غلامو نو د نور وزیرانو زنانا د نور قوم زنانا هغه هم په مینه وي خو چون کې قسمت د زلیخاو بل چاته نو ملاو هغه سره پکور کې وسیدو نو د نور ورته پسخې دی ناغوی ورپسې خبرې جوړې کړې وی به وګورا زلیخا دومره به حیا خزدا وګورا زلیخا دومره به شرم خزدا چې هغه په خپل غلام باندې مینه ده دیو د لوی بادشاہ خزدا دیتا الله لوی مقام ورکړي د دې لوی مقام دی د خپل ځان نه خبره ده یو غلام سره د عشق او محبت کوي. زلیخا پویا شو هغه وی چې د قوم زنانه او زما بد ګوئی شروع کړي دا زما متعلق ګډه وډه وایي راشه امتحان ور باندې وکړه چې ټولو ته پته ولګي چې یوسف علی السلام څنګه شه ده. نو دا ټولو وزیرانو زنانه او تا ټولې د نوم والا زنانه او تا دوی ته یو دعوت ورکوم ورته وی چې تاسو ټول راشه تاسو ته ما د خوراک دعوت کړي. نو ټول زنانه راغلي دسترخوان وغوړېدم زلیخا ټولو تلاش کې چړې ورکړې او مې وای هم لاس کې ورکړم زه خوره د خوراک وخت دی. کله چې خوراک شروع شنو یوسف علی السلام ته زلیخا ویلیو چې خبردار ته به عمره کمره کې ناس په چې تر سو پورې ماتا ته ویلی نیوي چې بار روزا هغه غلام هغه کمره کې دنه ناس ته چړې زنانه او سره لاس کې دی او میوه ور باندې خوري. کله چې یوسف علی السلام ته زلیخا आवाज وکم ورته وی چې اے یوسف روزا په زنانه او باندې و یوسف علی السلام کله چې د کمرې نه را بار شونو زنانه او یکدم پاغي باندې سترګې ولګې دي. قران کریم وایي چې دومره تعجب کې پرې وته هغه زنانه دومره د حسن نه متاثر شوي دومره عجیب ولګې دي چې قطعن ایدیهن اټولو زنانو د میو په ځای باندې ګوتې کټ کړې ګوتې زخمی کړې هوا سے باختہ شول ہوا سے خراب شول دماغو کار پرے خو سترگو نظر یہ کار پرے خو عقل نہ بے ہوش و بے خودشوی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لے دلو سرا گوتے کٹ کڑے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی سماد پر رب العالمین باندے قسم وی کچرے اغو زنانو محمد الرسول اللہ لے دلے وے کچره هغه زنانو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن ښکارا شوی هغه ته د یوسف علی السلام حسن هیڅ لیدل شوی بلکې هغه بسرونه کټ کړیو. بلکې علماء کرام فرمایي چې یوسف علی السلام کوم زنانو ولیدو عقلونه خراب شول هوا سے باختہ شول عقل و ہوش خراب شو. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی دمرا حسن و جمال ور کړو چې کم خلق و عقل خرابو دماغ و کار پرخو غیرت نہ خالی وو ایمان نہ خالی وو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدلو سرا ایمان پکې راغې عقل پیدا شو شرک ختم شو بدعت ختم شو رواجونه ختم شول د کفر او د شرک تورو تیارو ناغه خلق رڼا تر اوتل. نو د محمد رسول الله لیدون کو عقل پیدا شو د یوسف علی السلام لیدون کو عقل خراب شو.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دومره حسن ور کړو، دومره جمال الله ول ور کړو، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته ډیر ګران هم، مرتبه هم ډیر لوی و. رب العالمین معراج ته وغوښتو، د معراج په شپه باندې رب العالمین کائنات ته داو خودل چې ګورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې د خپل امت امام نام، یوازې د صحابه کرامو امام نام، یوازې د حجاز امام نه دی، یوازې د عرب او د عجم امام نه دی، بلکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاء امام دی. جبرائیل علیہ السلام راغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے پیغمبرا، اے د الله دوست رب العالمین اسمانونو ته غوښته، اسمان دې سور کو، یو قدم لانه وې خېچا سے ودرولو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے جبرائیل کمزه تر ورسیدو. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے محمد صلی الله علیه وسلم، اے د الله محبوبا، اے د الله دوستا، ته بیت المقدس تر ورسیدې، دې ځکه رب العالمین حکم دی چې تبیو نشست کړي، دې ځکه به تمام انبیاء کرام ته امامت کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلا چې زه بیت المقدس ته ننوتم، ګوره ما صفونه ولاړ دي، ګڼ خلق دي، ګڼ صفونه ولاړ دي. ما جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې اے جبرائیل دا خلق څوک دي او دا خلق ستا ولاړ دي؟ وی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے محمد، اے پیغمبرا، دا خلق ټول انبیاء کرام دي، په دې کې ستا پلارانو نیکونه دي، دې کې ابراهیم علیہ السلام دی، دې کې موسی علیہ السلام دی، دې کې عیسی علیہ السلام دی، دې کې الیاس علیہ السلام دے، دے کی لوط علیہ السلام دے، نوح علیہ السلام دے، حتیٰ کہ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انیسا. اے پیغمبرا ستا پورے تمام انبیاء اللہ جمع کری دی، رب العالمین تمام انبیاء را جمع کری دی. محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے جبرائیل صد پارا راغلی دی او د چا په انتظار دی او د صد پارا ولاړ دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے پیغمبرا داستا پا انتظار دی، دے امام پا انتظار دی. محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زما انتظار صد پارا کئی، وی دوی دمان صد پارا ستا انتظار کئی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دلاس نونی و تیرے کد خلقو پمینس کے مختا مسئلے تے بوتلو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام تا امامت فرمایلو. رب العالمین دا ثابت کړه چې ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د حجاز امام نه دی، یوازې د خپل امت امام نه دی، یوازې د عربو او د عجمو امام نه دی، بلکې آدم علیہ السلام نه انیسا تر آخری خلقو پورے، آخری انسان پورے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قائدانو قائد دے، د مرسلینو سردار دے، د انبیاء امام دے. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ دمر لوی مرتبہ ورکړي وا. د دمر تمهید او د دمر چې ما وتړ د دې ټول نه جوړ صرف سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ تا دمر محبوب دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراب دا اللہ جل جلالہ دمر زیات محبت تے، دمر زیات رب العالمین تگران دے. جبرائیل امین خپلاس باندے سور کا اسمانونو تے او خجولو کلا چھ رب العالمین تا ورور رسیدنو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لار کے تے پاتش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او فرمائل اے پیغمبرہ ما تا مخ کے دتلو اجازت نشتا، کچر زم مختلار شم زما بوزر وسوزی ما کی نور قوت نشتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چی ورسید رب العالمین سر سلام و کلام شو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معشوق تے، رب العالمین عاشق دے. رب العالمین فرمائی اے پیغمبرہ د دنیا قانون دا دے چی عاشق د یو معشوقه دربار تا یو معشوقه د یو عاشق دربار لورزی، یو دوست بل دوست لورزی، آغا سو تحفظان سر یوسی، سیو شیزان سر یوسی. اے پیغمبر تا د دنیا بازار نہ زما د پار سر وړي دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
اے الله اے زما پروردگارا ماستا د پاره داسې تحفه راوړې ده، اے الہ العالمین ما د دنیا بازار ناغه تحفه او تحائف راوړې دي، اے الله تا سره کبریائی ډیرا، الہ العالمین خزانه ستا دی، اے الہ العالمین تو لوی غنی زیاد ذات پروردگار عالم د زمکو د اسمانونو خزانه تا سره دی، الہ العالمین د عزت کم ہے دی نشتا، پروردگار عالم د لالو د جواهرو د سونو د دولتونو کمې نشته، یا الله دا خو به خلق لور کوي، اے الله ما یو داسې شعر وړی دی چې هغه ستا دربار کې نه ملاویږي. رب العالمین ورته فرمایي اے محمد صدی راوړي دي زرو خایا کما تحفه دی راوړي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ادب سره فرمایي التحیات لله التحیات لله والصلوات والطیبات، الہ العالمین ما عاجزیان راوړي دي، الہ العالمین ما ذلالت راوړي دي، الہ العالمین ما سجدے راوړي دي، اے پروردگار عالم ما رکوعان راوړي دي، یا الہ العالمین ما حمدونه راوړي دي، پروردگار عالم ستا دربار کې عاجزی نشتا. نو رب العالمین ورته فرمای السلام علیک ایها النبی، اے پیغمبر دومره لوی تحفه دی راوړی دا، اے پیغمبر دومره لوی عاجزی دی راوړی دا، واقع دا لوی شی دی ځکه چې ما ټول کائنات خالص د دې دپاره پیدا کړي دي چې ما سره ربوبیت و، ما سره خالقیت و، ما سره مالکیت و ملکیت و، ما سره لویی و، ما سره کبریایی و، ما سره هر شی را سره و، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا کائنات صرف د دې دپاره پیدا کړی دی چې ما سره عاجزی نوام، ما دا غوښتا چې څوک سوال ما ته راوړي سوال قبول کما، څوک حاجت ما نه وغواړي حاجت قبول کما، حاجت پوره کما، څوک اولاد ما نه وغواړي اولاد ولا ورکما، ما ته د بنده اوښې ډېرې زیاتې مقبولې دي، ما ته د بني آدم عاجزي ډېره زیاته قبوله ده. کله چې د تمام کائنات نه د تعلق کټ کی، تمام کائنات نه نظر کټ کی، تمام مخلوق نه نظر کټ کی، یکیو ما ته ودرېږي، الله فرمائی نو زه ډېر زیات خوشحالیږم. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ جل جلالہ فرمائی توحید دے تویلے کیږي چې د تمام کائنات نه د انسان تعلق کټ شي، تمامی دنیا نه د انسان نظر اوچت شي، نه نبی نه غوښته کوي، نه انبیا او اولیاء نه غوښته کوي، نه پیرانو میاګانو نه غوښته کوي، نه پلارو مور نه غوښته کوي، بلکې رب العالمین ته ولاړی کیو الله ته التجا کوي، سوال کوي امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. اللہ فرمائی سوکشته داسې مضطرب، سوکشته داسې جړاګانو والا، سوکشته داسې د غختلو والا، سوکشته داسې ګړګړانه والا چې هغه ماته ودرېږي، بار بار سوال کوي، بار بار محنت کوي، بار بار غواړي زما داسې دروازه ده چې څوک یې ټکوي نو خامخا به ورته خلاصېږي. الله ته دومره محبوب دی، لیکن رب العالمین هغه له یوه فریضه ورکړې ده چې پیغمبره 1,40,000 انبیاء کرام ما د دې دپاره لیږلي دي چې د هغوی کار بدایي چې اشاعت التوحید و سنه، هغه به پر روی زمین باندې د الله کلام او خپل سنت به خلقو ته رسوي. اے محمد تعالی ما دا ډیوټي درکړې ده، ته به تمام کائنات تعلق د تمام کائنات نه کټ کې د رب کائنات سره به جوړ کې. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ د نجاشی بادشاہ دربار کې ناسته، نجاشی بادشاہ ورته وایي چې اے خلق استاسو متعلق د عربو بادشاہ ابو سفیان مالا خطونه را لګلي دي چې دا خلق ډېر لوی دهشتګردي، دا خلق د رب العالمین نه منکر دي، دوی نوی یو دین پیدا کړی دی، نوی خبرې کوي، زړې خبرې ټولې پرېښوې، ستا کار څه دی؟ تاسو وایسه آخر ماله لږ خپل مشن بیان کوي. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپاہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ورته ودرېدو، ورته وایي چې اے بادشاہ منګه داسې خلکو چې منګ به ژوندی لوڼه په خاورو کې خښولې، منګ داسې خلکو چې په ښځې باندې به حیض او جامه ماهواري راغله نو منګ به یوازې یوې کوټې ته وغورځوله،
هغه سره به موږ هیڅ تعلق نه ساتلو، د هغې د لاسه به موږ خوراک نه کولو. موږ داسې خلکو چې په پولې او پټي باندې به موږ 60 سال بعد دشمنیانې کولې، سلو کالو پورې به زموږ عداوتونه روانو، د دنیا په وړې وړې خبرې باندې به موږ جنگونه کول، یو بل به مو وجلو، موږ کې قتل و قتالو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې شخصیت ته چې کله هغه راغلو نو داسې د الله کلام یې پیش کو. هغه کلام الله کې دا تاثیر دی چې موږ د تمام کائنات بې دینه یو نه، موږ د تمامو رواجونو نه، موږ د تمامو شرکیاتو نه، موږ د تمامو بدعاتو نه، د تمامو سنګدلیو نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راویستو. زمونږ دعوت دا دی، زمونږ تبلیغ دا دی، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. من دا خلق د الله عبادت طرف تا د تمام مخلوق د تیارو نه راو باسو. زمون کار دا دی چې خلق الله طرف ته راغواړي. نو عزیزانو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کار داو چې خلق به د شرک نه، خلق به د بدعاتو نه، خلق به د رواجونو نه، خلق به د تیارو د بهایو نه را بسل، بلکې رڼا طرف ته به را بسل. الله فرمایي دا قرآن ما د دې لپاره درلېږلی دی، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا قرآن خالص د دې لپاره دی چې ته دا خلق د تیارو نه راوباسې رڼا طرف ته. ظلمات جمع ویلے دے، نور مفرد ویلے دے، ولی تیارے زیادی دی اور رڼائی کی آواز. خلق وئی کنا یرا آغم خوئی دام بد نوئی، دا خود منافقت فیصلہ دا. حق یو خبری، حق دو ٹوک وی، صحیح خبرئی کی وئی. دانشی کی دے چتا او د جګړه دا زناستم جګړه ما تراله دتم چې تخوي او تم بد نوئی، دا خو فیصله نشوه کنه. حق دو ټوک وي، حق صرف یو خبره ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. کم شی چې د الله د وحدانیت نه خلاف دی، کم شی چې د محمد رسول الله د رسالت نه خلاف دی، هغه حق نه دی. اتی شی دی، ا تور تم دی، ا شرک دی، هغه کفر دی، هغه تیاره ده، هغه ناجایز دی. کم شی چې د الله توحید سره جوړ خوئی، کم شی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت سره جوړ خوري، هغه حق دی، هغه صحیح دی. کم چې د دین علاوه دی، هغه ټول ګډوډ دی. نو عزیزانو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د دین د تبلیغ د پاره را لګلو. تبلیغ څه ته وایي؟ بلغ یبلغ تبلیغا. تبلیغ عربی کی ویلے کیگی رسول ہوتا. سوئی س مطلب رسول دا اللہ توحید، دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسالت، دا اللہ وحدانیت، دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت. ما ہوتا تا سنگر رسیدلی دی، ما ہوتا ننولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویو، ما ہوتا قرآن لیدلے دے چې د الله کتاب د اسمان نه نازلې ده. تاسو کې چا لیدلې ده؟ تاسو کې داسې سپینګیره شته چې هغه وایي چې زما دومره لوی عمر دی، ما قرآن لیده چې اسمان نه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نازلې ده؟ شته څوک؟ تاسو کې چا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیدلې ده چې دا حدیث، دا خبره د پیغمبر علیه السلام دا ماته نه اورېدلې ده؟ نن ما او تا د اسلام دعوه ولی کو، نن ما او تا مسلمانان ولیو، نن ما او تا د تمام کفر د پاره مطمع نظر ولیو، ما او تا د تمام کفر پسترګو کې ازغه ولیو. من ته څه پته ده چې دا د الله دین دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړی دی، او منګ نن بیانو دغه هغه مونځ دی، دا هغه روژه ده، دا هغه نکاح دی، او دا هغه حج دی، او دا هغه توحید دی. دې موږ ته څه پته شته؟ موږ سره خالص د دې یکی او سند موجود دی چې موږ له دا دین د صحابه کرامو نه د تبلیغ په ذریعه باندې تر نن ورځې پورې را رسېدلی. دا سلسله ده، دا د زنجیر یوه کړۍ ده.
یو نه بلتا بل نه بلتا بل نه بلتا ثقه راویانو په سبب باندې دا دین مونږ ته را رسېدلی دی. نن ما او تا الحمدلله مور ته چې مور وایو، خور ته خور وایو، ښځې ته ښځه وایو، رور ته رور وایو، کافر ته کافر وایو، مشرک ته مشرک وایو. دا د څه شي برکت دی؟ د تبلیغ برکت دی. نو تبلیغ عربی کې ویلې کېږي رسولو ته، او همدغه تبلیغ دویم تعبیر په اشاعت التوحید و سنت سره کېږي. اشاعت ویلې کېږي پرشانولو ته، اشاعت ویلې کېږي پهلاولو ته، اشاعت ویلې کېږي خورولو ته، توحید ویلې کېږي لا اله الا الله ته، سنت ویلې کېږي محمد رسول الله ته. الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقو کی کامیابی دا، ما سواو کی ناکامی دا. د دې رسول چې څوک کوي دا دوه تقسیم ولی شوي دي، دا دوه تقسیمه خالص د دې لپاره شوي دي چې تبلیغ والا دا دین خلکو ته په اسانه پښتو کې په خپله لهجه کې د هغوی د مزاج مطابق شاټو کاټو الفاظو کې پیش کوي. صحیح چې د اشاعت د علماو نه اورېدلي دي، صحیح چې علماء کرامو نه اورېدلي دي، هغه خلقو ته رسوي. محمد علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دی، صحابه کرام د هغه مقتدیان دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الله توحید او خپل رسالت بیانوي، صحابه کرام یې اوري. د صحابه کرامو مسند، د صحابه کرامو امیشن هغه عوامو ته پاتې دی، او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصلا اشاعتیانو علماو ته پاتې دی. اشاعت التوحید و سنت کې علما دي، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان دي، او دا عوام چې کوم د تبلیغ او د توحید د رسولو کار کوي، دا د صحابه کرامو په مسند باندې را روان دي. د الله رسول او د رسول د محبوبینو صحابه کرامو په مابین کې سهایل شته، د هغوی په مابین کې څه توړ شته، هغوی کې څه جدایي شته. نن کا کم سړی د اشاعت او د تبلیغ په مابین کې توړ پیدا کوي، اشاعت او تبلیغ جدا جدا بولی، نو غلط فهمۍ کې مبتلا ہے. عزیزانو د تبلیغ والا کار دا دی پښتو کې مسله یادول، پښتو کې خلکو ته رسول، او د اشاعت د علماو کار دا دی چې کله د تبلیغ ملګرو ته کم ځای کې رکاوټ پیدا شي، لکه په باړه کې تبلیغ والاو باندې د کفر فتوا ولګېده، مناظره د بڑی پیر سره اشاعت التوحید و سنت علماو حضرت شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب د بڑے والا کړی وه، داسې وکه نه وه. نو د تبلیغیانو د ساده مسلمانانو د دفاع دپاره الله یو جماعت یو ګروپ پیدا کړی دی چې هغې ته اشاعت التوحید و سنت وایي. الله دا سورې زموږ ستاسو سرونه نه لرې کوي. نو عزیزانو دعوت و تبلیغ دا یو داسې شی دی، اشاعت التوحید و سنت د قرآن او د سنت رسول دا یوه داسې فریضه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام تاسو څه واورېده، خبر یې ته الحمدلله مسلمانان یې، لیکن الله ته دین دومره محبوب دی، الله ته دین اسلام دومره محبوب دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته ډیر محبوب دی، لیکن ورته وایي چې اے پیغمبره مال دین دومره محبوب دی چې ستا د وینو تویول، تاله کنځلو کول، تا پسې بد رد ویل، تاله د زغیو کرل، تا پسې بد رد ویل، دا هر څه زه برداشت کولی شم، لیکن زما طرف نه تعالی دا حکم دی چې بلغ ما انزل الیک، اے محمد بلغ ورسوا تبلیغ کا ما یعنی جمیع ما انزل الیک. اے محمد، اے پیغمبرہ، اے د اللہ رسولہ، اے د ما محبوبہ، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے، سچے ما دا آسمان نہ نازل کری دی، سچے ما تا تا درلی گری دی، سچے دا الحمدللہ نو نساء والناس پورے ماویلی دی،
بلغ دا ټول ورسوا، دا ټول دنیا کې ګټ ګټ تا ورسوا. دنیا کې انسان دا صفات نشي چې د توحید نه خبر نه، دا صفات پاتې نشي چې د رسالت او د سنت نه خبر نه. ګورا د الله پس مکه باندې یو الله نه سوا بل چاله عبادت ونکړي شي. ګورا یو الله نه سوا بل چاله څوک بندگی ونکي، یو الله نه سوا بل چاله څوک سرخ کتن کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دغه وی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حجاز پس مکه کې، د مکه پس مکه کې د هغه عربو پروي زمين باندې ډیر قدردان، ډیر معزز او ډیر لوی سړی مشهور وو. د بچپن نه دومره لوی عزت الله ولا ور کړو. کله چې مکه جوړې دا، کله چې هغه کې د حجر اسود کې خودو زهراغو، نو ټول قومونه جمع شول او ټولو دا فیصله وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا کانیک دی. دومره لوی مقبول شخصیت د عربو په ځمکه کې. لیکن کله چې الله ورته فرمایل اے پیغمبرام خپل عزت ته تو پان کا، خپل عزت لاهو کا، دا دنیوي عزت خپل قدر و منزلت ختم کا. دا خلق چې تا ته په نظر باندې ګوري دا خبره ختم کا. بلکې څه شو کا بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبره تبلیغی جوړ شه، اے پیغمبره اشاعتی جوړ شه، اے محمد دا الله توحید خلق ته ورسوا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو چې ټول خلق صفا غونډه تر جمع شي، ټول خلق راشه زبیو خطاب کوم، ایو حق باندې مبنی خبره بکوم، د الله توحید به بیانوم. زبانن یو داسې خبره کوم چې دا خلقو زلالتونه ختم شي، دا خلقو بے عزت ختم شي، د خلقو په مابین کې دشمنی ختم شي، د خلقو مابین کې عداوتونه ختم شي، د خلقو مابین کې د تور او د سپین فرق ختم شي، د خلقو په مابین کې د نیو د مولا فرق ختم شي، د خلقو مابین کې د ملک او د امسایا فرق ختم شي، ټول چې برابر شي. خلقو وی اے خلقا ټول راشه نن به محمد اغا رشتونه محمد، اغا رختیا ویلو والا محمد بنن خطاب کئی. ټول راجم اشول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اغوی اول نا اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمهید بیان کوم، ورته وی چې اے خلقو زد تاسو نه دا تپوس کوم کچره زو وایم چې د دې غرنه شاته دشمن را روان دی، نو تاسو به منه او کنام. ټول ورته وی اے پیغمبره اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جربنا کا، اے پیغمبرہ منگ چرتا پتا باندې دا سے تجربہ نہ کړي الا وجدنا کا صادقا. اے پیغمبرہ ہمیشہ دیر اختیاوی لی چرتا ستا زبان نہ دروغ نہ دی ویلی شوی، چرتا تا مشکوکا خبرہ نہ کړي، چرتا تا بیکارا خبرہ او بیہودہ خبرہ نہ کړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی اے زما قوما ز تاسو ته یو داسې کلمه خیمه چې تاسو به ټولو عربو باندې حکومت کوئ. زه به تاسو ته نن داسې منشور درکما، داسې دستور به درکما، داسې لایحه عمل به درکما چې تاسو به د ټولو عربو سرداران یادېږئ. ټوله دنیا به تاسو ته د عزت په نظر باندې ګوري. د شام او د مصر او د فلسطین او د تمام کائنات خلق به تاسو لاندې تیریږي. ټول به تاسو ته سرنگون راځي. هغه خلق د لوی شوقیان د ملکنه او د سرداریت شوقیان وي چې همدغه خبره خو مونږ غواړو چې ټوله دنیا زمونږ غلامان وګرځي. نو هغه دا وی چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے خلق ټولو وایي چې نشتا لایق د عبادت، اے خلق ټولو وایي چې نشتا د نظر و نیاز لایق، اے خلق ټولو وایي چې نشتا د اولاد ورکولو والا، نشتا د سوال قبلولو والا، نشتا بگڑی بنانے والا الا اللہ مگر یہ کی اللہ دے.
نو دو گروپ شول پا غزه کی کله چې توحید आवाज پورته شو خلق دو ډلې شول څه خلق هغه جوړ شول چې هغه وی چې تا دروغ وی تبل لك یا محمد علی هذا جماعتنا رب دتا هلاک کیے محمد دا دې سب بیکار خبره وکړه منګه د پلارو د نیک دین نه اړې نن دې نوې خبره راوړې دا نو چا چې دا خبره وکړه هغه کافرانو ګرځیدل هغه مشرکانو ګرځیدل هغه ذلیلانو ګرځیدل هغه ارذلین شول هغه لاندې شول هغه دنیا او آخرت کې تباہ او برباد شول چا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې لبیک وې چا چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام خبره تصدق تا وې چا چې پیغمبر علیه صلوات و سلام ته آمنا وصدقنا وې چا چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام خبره تسلیم کړه هغه خلق اولیاء کرام جوړ شول هغه خلق صحابه کرام جوړ شول هغه خلق ته الله په خپل جوار کې ځای ورکړ هغه د الله دوستان جوړ شول هغه د الله محبوبان جوړ شول ترنن ورځې پورې هغه په ولایت باندې یادېږي نو ټول نه لوی اولیاء څوک دي ټول نه لوی اولیاء صحابه کرام دي وای کده تمام کائنات اولیاء راجم شي د تمام کائنات بزرگان راجم شي د یو صحابي د خو ګرتا نشي رسیدل اولیاء ته الله دا مقام ولې ور کړی د اولیاء خو مقام شته کن د اولیاء مقام شته او کنيشته الله اولیاء ته ډېر لوی مقام ور کړی ما بیګا تقریر کې بیان کړی اولیاء ته الله دا مقام ور کړی اللہ جل جلالہ فرمائی اولیاء دا سے خلق دی چې د قیامت په ورځ باندې چاغه ډیره د سختۍ والا ورځ دا ډیره د تکلیفونو والا ورځ دا ډیره د روب او د دهشت والا ورځ دا ټول انبیا به نفسی نفسی وایي ټول انبیا به پریشان وي هر یو سړی به د الله د قهر نه امان غواړي هر یو سړی به د الله غصې نه امان غواړي یوم تفر المرء من اخیه و امه و ابیه دا سی ورځ دا چې مور او پلار زوی او پلار خزا او خاون ورور ورور دوست او دوست په جنگلو دا بټول د یو بل نه جدائی او بل نه بمنډي وਹੀ لکه څنګه چې عائشہ تپوس کړو صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې یا رسول الله ته مانم جدا کیږي یو زبستا مدد نشم کوي دا سے سخت ورځ دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی اے پیغمبرا اے د اللہ رسولا منتا د قیامت د ورځ متعلق یو سو خبره وکام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی اے عائشہ زبداغه ورځ په باره کې تا تسوایم چا غاډه سخت ورځ دا الله فرمائی چې د لسو کالو نه د لسو میاشتو بلار بیو خباب کلاو ګرځي هیڅوک به تپوس نه کوي دومره د دهشت والا ورځ دا چې کمی خځې حامل دي هغوی به حمل ساقط شي پرې بهوزي کمو زنانو سره چې په غیږه کې اولاد ور سره دیته ولا ور کوي هغه زنانا به خپل بچي هیر کی پرې به دي د دهشت د وجنا د بچي خیال به ور سره نه د خپل ځان فکر بشي اے د الله رسول نور من تو آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی اے د الله رسولانو د خلقو د بدنونو بسحالوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عائشہ دا ټول خلق به بربندوی چا پرې بتار کپڑے هم نہیں یا رسول اللہ دزمک بسحالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عائشہ دزمک با خټکیږي د ډېرې ګرمۍ د وجنام یا ورنه تپوس کوي چې یا رسول اللہ د خلقو د بدنونو بسحالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د خلقو بدنونو باندې بلا خولې داسي بهيږي لکه فوارې د وبو لکه چنی نه چوب بهي یا رسول اللہ داغو خلو بسحالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عائشہ آغا خلی بداسی خٹکیگی لکا اور دی باندرے چو بیخی تمرا سخت ورز بی خلا فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
یتقون اولیاء هغه خلق دی دمرا برگوسی د خلق دی دمرا اللہ تا نزدې خلق دی اولیاء کرام چې پاغه سخت ورځ کې به مغوی باندې نه څه خفګان یو نه بغم جنوالی تاسې خلق دی اولیاء څنګه خلق دی چې د قیامت په سخت ورځ باندې به هم الله جل جلاله هغوی باندې سکینه طاری کړي او هیڅ قسم با لا خوف علیهم نه به هغوی باندې سیری ولا هم یحزنون نه به غمجن نو د اولیاء خو لوی مقام شکن دومره لوی مقام الله چاله ورکړی دی لکه اولیاء کرامو ته چې الله مقام ورکړی دی خو د اولیاءو پېژنګلو خو ضروري ده نو الله ورپسې فرمایي الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء هغه خلق دی چې داغوی ایمان په الله باندې دی د چا په جیب باندې نظر نشتا د چا په دولت باندې نظر نشتا د چا په ټوپک باندې نظر نشتا د چا جیب لسترګې نه غړی چا عزت ته نه محتاج د چا دنیوي مفاداتو باندې نظر نشتا الذین آمنو اغه ایمان راوړې دی په الله باندې دای ویلی دي چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ما ایمان راوړې دی د الله په ذات باندې زما دا عقیده دا چې هر څه کولو والا صرف یو الله دی مالک یوم الدین الله داسې لوی ذات ته چې د ورځې د جزا مالک هم الله دی دنیا کې خواص هم هر څه د الله رزق ورکولو والا الله دنیا کې د پیدائش والا الله دنیا کې د سا ورکون کې اغستون کې الله دنیا کې آسمان جوړولو والا الله زمکه جوړولو والا الله باران ورولو والا الله بوټو را استلو والا الله په خېټه کې دنه د حمل او د بچی پالنه والا الله هغه کې دنه د شکل او صورت جوړولو والا الله دنیا کې خو هر څه الله جوړ کړی دی د ورځې د دنیا مالک خاصم الله دی الله فرمایي مالک یوم الدین د ورځې د جزا د ورځې د محشر د قیامت د ورځې مالک هم الله دی داسې الله دی چې وحده لا شریک له لا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ند له داسې الله دی چې هیڅ برابر نه لري الله سره هیڅ څوک همسره نشتا الله فرمایي ټول کائنات ته اعلان وکا زما منل صرف دان دی لکه ابو جهل چې زمانه له ما ابو جهل باوی چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک یا الله ته یکیوي یا الله ته من منلې یا الله شریک دی نشتا مگر یو شریک دشته څوک بچ د چا مرید وې به دا پیر ستا شریک دی چا بچ کم بت جوړ کړي وې به دا بت ستا شریک دی چا بچ کم شهید ته عبادت کولو وې به دا شهید ستا شریک دی ورته وی به الله داستا داس شریکان دي تملکه و ما ملک یا الله د دوی د ملکیت هم ته مالک یا الله دا پیدا کړی هم تا دي یا الله د دوی مالک هم ته یا الله ته الٰه لیکن تا دوی له اختیار ور کړی الله فرمای نه داسې بما نه منی بلکې قل هو الله احد وای چې الله یکیو دی احد ودا سے غدا چې اسم عدد نه وی چې ورپسې ثانی او ثلاثه او اربعه ویلې شینانا قل هو الله احد داین دی ویلی چې قل هو الله واحد واحد نه دی ویلې اسنه چې څوک وایي چې ثانی ثالث رابع خامس دریم سلورم پنځم دویم ورپسې څوک جوړ نه کی بلکې الله فرمایي قل هو الله احد او آیا چې الله یکیو دے هیڅ څوک دویم هغه سره نشتا نه علم کی شریک لري نه هغه ملکیت کی شریک لري نه هغه اختیاراتو کی شریک لري نه هغه رزق ورکولو کی شریک لري نه هغه د ورځې سمولو کی شریک لري نه هغه په کار کو په ارادي کې څوک شریک لري یک تعالی یک کی आवाज ہے قل هو الله احد
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز دے، اللہ تمام کائنات ته هیڅ احتیاج نه لري. وای کچره ټول کائنات کافر شي کلمه د کفر وای، الله د ذات نه منکر شي، د محمد رسول الله د رسالت نه منکر شي، ټول کائنات کافر شي، ټول کائنات مشرک شي، ټول کائنات مبتدی شي، ټول کائنات مفاد پرست شي، ټول کائنات دنیا پرست شي، ټول کائنات نبوت پرست او پیر پرست شي، ټول کائنات الله نه سوا بل چاله عبادت شروع کی نو الله فرمای زدا سے بے نیاز بادشاہ امام، زما په بادشاہی کې ذره برابر سکمه نشی راوسته. او کبیا دا ټول کائنات مسلمانان شي، دا ټول کائنات اولیاء کرام شي، دا ټول کائنات موحدین شي، دا ټول دی کی الله منون کی جوړ شي، شرک ختم شي، کفر ختم شي، بدعات ختم شي، شخصیت پرستی ختم شي، دنیا پرستی ختم شي، دا ټول کائنات اولیاء کرام جوړ شي، نو زما په بادشاہی کې یو ذره برابر زیاته نشي راوسته. اللہ الصمد، اللہ دا سے بے نیاز دے، بالکل بے نیاز بادشاہ، اچھا تا حاجت نہ لری، نہ نبی تا محتاج، نہ ولی تا محتاج، نہ بزرگ تا محتاج، نہ کتاب تا محتاج، نہ توری تا محتاج، نہ لخکر تا محتاج، لم یلد ولم یولد. گورا اللہ پہ جنام نہ چانا پیدا دے نہ تینا سوک پیدا دی. کچری دنیا کی یو سڑے دے وعدے کرے دے میتیاز و ضرورت ورته پیخیگی، حاجتون لری، آغا بچی پیدا کیگی، یاد دے پیدا شوے دے نو پوشا چے اللہ نہ دے. ولی اللہ فرمائی لم یلد ولم یولد، نہ دے چانا پیدا دے و نہ دنا سوک پیدا دی، نہ ددا اولاد ستا او نہ دے د چانا پیدا دے. اصل الاصول دے دی ہچا فرعنا دا اللہ لرا اصل نشتا چھ دے دا بل اصل فرعینانا لم یلد ولم یولد. تمام شبہات ختم کرل. زکا آدم علیہ السلام الہ ندے ولی آغا سوک پیدا شوی دی، عیسیٰ علیہ السلام الہ ندے زکا آغا چانا پیدا شوی دے، عزیر علیہ السلام الہ ندے آغا چانا پیدا شوی دے، نوح علیہ السلام الہ ندے آغا چانا پیدا شوی دے سوک تینا پیدا دی، محمد الرسول اللہ الہ ندے زکا آغا چانا پیدا دے او سوک تینا پیدا دی، عبدالقادر جیلانی الہ ندے آغا چانا پیدا دے او سوک تینا پیدا دی. اللہ فرمائی خبردار ما دا سے امانا وایا چی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ټول کائنات کے اللہ سرا برابر ہم سوک نشتا، دا اللہ کف نشتا، دا اللہ ہم سر نشتا، اللہ سرا مساوی نشتا. دا نوائے چې الله خپل طاقتونه غلور کړی دي، الله اختیاراتو کې ځان سره شریک کړی دی. نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم کتاب چې دنیا تراوړې دی هغه کې لقمان علیہ السلام فرمایي، لقمان حکیم سے خپل بال بچ اولاد ته فرمایي یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بچیا زدر تاخیر وقت کی وصیت کومام خبردار لا تشرک باللہ شیئا، اللہ سره هیڅ شریک پیدا نکے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بشکا بچیا اللہ سره ہم سره پیدا کول، اللہ سره برابر جوړول، اللہ سره شریک جوړول دا ډیر لوی ظلم دی. دین لوی ظلم وی کائنات کی بنشت دا کار وی ونکه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډیر لوی ګناه ده. اللہ فرمائی اولیاء هغه خلق دی آمنو چې هغه په الله باندې ایمان راوړي دي، الله سره هیڅ څوک شریک نه غني. آسانو الفاظو کې فرمائی چې الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین. الله هر څه کولای شي خپل اختیار باندې، مخلوق بغیر د الله د اراده نه هیڅ نشي کولای. دې ته ویل کېږي د الله توحید منل. دا چې ومني نو الله تعالی څخه قبول دی. دین علاوه خپل خود ساخته
لکه ابو جهل به چې کم نمونه الله منه چې الله ته خو یې کیو یې خالق و مالک خو یې آسمانونه زمکو پیدایش ولا خو یې دنیا تا پیدا کړي خدا یا الله خو یو تا سرشتا چې غلطه اختیارات ورکړي. ابو جهل خو تقریبا 50 کا 2 د پاسه 50 حاجونه کړیو دومره لوی حاجیو خو چې کله د الله په وحدانیت کې داغه فرق وو تر اوسه پورې تاسو په لعنت وای او که تاسو په رحمت وای لعنت وای کنه حالان کې هغه وی چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک یا الله زر ته حاضر یم یا الله زه تابعدار یم ته هیڅ شریک نه لري الا شریکن تملکه یا الله یو داسې شریک دشتا چې هغه تا اختیارات ورکړي دي تا پیدا کړي پاغه باندې هغه کافر او مردود شو نو ما او تا کې هم کچره دغه سي عناصر نه وتل نو ما او تا به هم دغه نه کم نو هغه نه کم بیا ځکه چې کفر یو کفر دی شرک یو شرک دی. خو خبره مې دا کوله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د صد پار راغله چې خلق تعلق د مخلوق نه کټ کا خالق سره پیدا کا. نن چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ صحابه کرام په تمام دنیا باندې توره راواغستا زه په زه باندې جهادونه وکړل زه کې تبلیغ وکړ زه ته د الله د وحدانیت کلمه ورسوله. نن ما او تاسو کلمه وې د صحابه کرامو برکت. نن زما استاد فریضه ده چې ما او تا به هم دغه اشاعت د توحید او د سنت دغه تبلیغ د الله د مسلې به ما او تا کوو. دنیا خلق ته بدا وایو چې څه کولو والا دی الله دی څه کولو والا دی الله دی. کائنات کې اسباب شته لیکن کون کې الله دی چې داغه اراده نه هیڅ نشي کولای. دا زمنګ د اشاعت التوحید و سنت مشن او د تبلیغ د مشن خلاصو نه چور دا زمنګ تاسو په مابین کې دا قدر مشترک یو شی ٹھیک شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله دنیا ته د دې لپاره را لګلو چې کم شیزونه د الله په نظر کې نه پسندیده دي هغه د خلقونه او باسا هغه نه خلق منکا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په آخر وخت کې فرمایي اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد یا الله زما قبر نه بت جوړ مکه چې خلق عبادت ورته کوي. یا الله زما قبر باندې داسې خلق پیدا مکه چې ګلان ور باندې واچي. یا الله زما قبر باندې داسې خلق پیدا مکه چې طوافونه تنه شروع کی. بلکې دا فرمایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله دې لعنت په يهودو نصاراو باندې وکي چې هغه د خپل انبیاو قبرونو نه سجدهګاه جوړ کړی دي جمعهتونه جوړ کړی دي هلته عبادت کوي ګولونه چړاوي. فقه حنفی کی مقبول ترین کتاب علامہ شامی په فتاوی شامیه کې لیکي چې د ګولونو اچول دا میلونو اچول په قبرونو باندې دا جایز نه دي. دا جایز ولی نه دي جایز؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ یو قول نقل کړي روایت نقل کړي سندن کمزور ہے خو بہرحال شرح الصدور کې نقل کړي ته فائدې لپاره ذکر کوم. فرمایي چې په بنی اسرائیلو کې یو پیغمبرو هغه په یو قبر باندې تیر شو. هغه قبر ډیر خیستا جوړ شوی وو ډیر تر او تازه او ډیر نوی وو. چې کله ور باندې تیرې دا الله ورته کشف وکړ الله ورته وښودله چې دې قبر والا سړی ته عذاب دی سوځي په اور کې الله عذاب کی گرفتار کړي. پیغمبر علیہ السلام تیر شو کال بعد بیا پاغه قبر باندې راغی. هغه قبر وران شوی وو هغه ډیر خړ پړو زمکه سره برابر وو ډیر کمزور ښکارېده لکه وران کور. بیا الله د قبر والا ورته وښودلو الله ورته حالت منکشف کړل. پیغمبر ولید چې هغه سړی ته عذاب نکېږي. الله نه سوال وکړ یا الله کال مخکې راغلی او ما د قبر والا له عذاب کېدم یا الله کال بعد راغله ما عذاب نشتا یا الله څه سبب باندې گرفتارو یا الله په څه سبب د اخلاص کړ. الله ورته فرمایي چې اے پیغمبرام کال مخکې د قبر ډېر ټاټ واټ سره جوړو
ډیر تر او تازه او ډیر په تکبر کې قبر او نو زه غټ سر الله د سپېړو ور کول مال ډیر خوندره کوي کګو سرو نوټه ټول مال خوندره کوي تکبر والا او ذلیل ول مال خوندره کوي د لوی لوی پکړ کوپړیو والا او ماتول مال خوندره کوي اے د الله اے زما پیغمبره ډیر ټاټ واټ کې قبر او نو مولا عذاب زکور کولو ګناګارو سیاکارو شرک یا کفر یا س ګناي کړي وا ډیر ګناګارو نو ما د قبر د وجنا چې ته دومره ګناګار او مال بیا هم په کګټو په کې راغلې بیا هم مال ته په دومره خایستو په جذبه کې راغلې سواده دې چې ته مال داسې راغلې نو مولا عذاب ورکړ اے د الله رسول کال بعد کور وران شه قبر خړ پړ دې نو زه شرمېګما چې د خړو قبرونو والا ولا زه شرمېګما چې عاجزانو خلقو له عذاب ورکما مال حیا راځي نو الله لا چې ورځي فقه حنفی کی لیکلی دی علامہ شامی رحمه الله هم لیکلی دی کله چې مړې وشي داغت ګیری تاو داغه وختو لبا تیل نور کای داغه ګیرا کې او سر کې با ګومنز نه واه داغه بریتونه وغیرہ بنا برابرای خړ پړ به ولېږي الله تعاجزه کې چې الله خړو جمو کې راغله ما یا الله شلې دلو کپړو کې راغله ما یا الله ډېر عاجز یما یا الله تډیر لوی بادشاہ یا الله ډېر ذلیل یما یا الله ستا په شان لوی بادشاہ زماغونی ذلیل چې کله عذاب ور کوي یا الله دا مناسب نه ده یا الله ستا دربار ته می اوخ کی راوړی دي یا الله ستا دربار ته می عاجزی راوړی دا یا الله ستا دربار لمه خالی لمن راوړی دا یا الہ العالمین ډیر محتاج یما یا الله ډیر فقیر یما یا الله ډیر ټیټ سره راغلی یما الہ العالمین خړ پړ راغلی یما یا الله خزهم پرې خوما مور هم پرې خوما پلار هم پرې خوما یا الله د تمام کائنات خلقو ز پرې خوما یوازې قبر ته راو غرزولما یا الله خړو خاورو کې یا الله په دې تورات کې کور کې الہ العالمین تا په مخ کې پروت یما یا الله دومره لوی ذات یا الله زماغونه عاجز بندل عذاب ورکول ډیره د کمزورې خبره ده الله فرمایي عاجزانو خلقو نه ز شرمېګما زمو تکبیرینو خلقو تکبر متاوما زاجزانو خلقو له هیڅ نوایما خبردار قبرونه خسته کوي مګوري دا د خړوالی زیده دا د عاجز زیده دنیا کې خپل ځان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت مطابق خسته کوي صورت پشان صورت جوړ کا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خسته گیروام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خسته زلفانو دا زلف مشهوری دي ګن یو شاعر وای کده زلف دیو تارهم فلا اسراغ محمدا کده زلف دیو تارهم فلا اسراغ محمدا نو یو وخت بده پدرس جهان ور نکړما اے د الله رسولا کچر استاد زلف یو تار فلا اسراغ د تمام کائنات باندې به ور نکما نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گنجے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گنجے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیستا زلفان پر خودلیو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طول عمر دریش په تکالو سو کالو شمائل ترمذی لیکلی دی تمام احادیثو کې راغلی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه چې پکې بیان دا فرمائی صحابہ کرام فرمائی محدثین اعظام فرمائی راویان کرام اگوی فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریش پہ تکالا دیزے پورے وگو پورے سر پر خیرت کمزے پورے وگو پورے سر پر خیرت 60 سال زندگی کچا یو رزو خودلا چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زلفان نو نزب ولا جرم ورکم او کله چې حج وکړ حجۃ الوداع په موقع باندې چې کله د حج نه رخصتې ده حلق چې ورته وای حلاله چې ورته وای چې سړی د احرام نه ځانو باسي نو هغه ټیم کې سر خریلې په ټوله ژوندۍ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خریلې سر یو ځل ثابت ده او دې ځې پورې وختو په غوګونو باندې وختي دا غټ وختو چې د نن سبا بعضی خلک وایي چې د پنځ پیریان د بدمعشانو په شان وخته پری دي دا بدمعشانو په شان وخته نه دي دا کڅوک د ناپوهه نه وای نو ګناګار دی او کڅوک سوچ سمجھ کر وای نو کافر کیږي ورسره ځکه چې په دې کې خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صورت او د شکل او د سیرت توهین دی
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ټوله زندګۍ کې 21 ورځ سرګنجه کړې ده. د دې وجه نه مونږ وایو چې د سرګنجه کول جایز دي. د سرګنجه کول جایز دي ځکه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل گنج کړي بس جایز دي، خو سنت به ورته نه وایي، سنت نه دي، جایز دي. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې ځای پورې سر 63 سال متواتر پر خیره دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت دي. بیہقی وګوره، امام بیہقی رحمہ اللہ سنن الکبرى للبیہقی کی پدے باندې مستقل حدیث راوړي. امام ترمذی رحمہ اللہ شمائل ترمذی وګوره، مستند کتابونه دي. همدارنګه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حلیه چې چا بیان کړی دا ټول همدا بیان کړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیسته زلفان. او حدیث مبارک کې راځي من کان له شعر فلیکرم شعره، چالا چې الله وختان ور کړی دي، چا چې وختان او زلفان د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په شان پریخي دي، فلیکرم شعره، دې د خپل وختو قدر کوي، عزت دی کوي، غړی دی وینځي دی، خمزدار غړ دی ګرځي، بیا دې ګومنځ ور کوي چې خه خيسته ښکاری، چې خه خيسته ګیره داسې خيسته ساته، زلفان داسې خيسته ساته چې تا بل سره وګوري داغه سنت ول زړه وشي چې را داسې سنت خو مام پریخي وي. او کتا ځان ښا کړی ګیره دی خیر نه او وختري داسې تار تار شي بدر پر ښکاری چې خلک درته یې گواہی، نو استاد وجنه خلک د سنتونه متنفر کیږي. اکشا نو دنیا کې ځان خيسته کوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خيسته لباس کھلاو لباس اغوسته دي، وګد کھلاو دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د لباس تشریح ده. خو کھلاو لباس کوا، هر ورځ جوړه بدلوا، دنیا د زینت زیره خزان پکې خيسته کوا، خو خوشبو لگاوا. د الله جل جلاله ملاقات ورځ کې 15 وخت کوي، نو 15 وخت خزان خيسته کا، خو خيسته زلف پرېدا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنت مطابق. کتابونو کې باقاعده 3 قسمه سر د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل ده چې هغه 3 واړو کې زلف دي. ګوره یاد ساته، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې گنجې نه ګرځیدل لکه چې نن سبا خلک وختان ساتلې نشي، نو وایي چې دا د بدمعشانو وخت دي. نه، توهین نه پکا، ته نشي ساته، ټیک جایز ده سر وخریا. تا ته موږ نه وایو چې لکه گنجه کو پرې وګوره، گنجه کپاره وګوره، تعالی موږ پیغور نه درکو. خو تم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنت پیغور چاله نور کا. خبره مې دا کوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق سمرا ځان چې خسته کولای شي، سمرا ځان چې جوړولای شي، نه هیڅ باقی نشته. خو لیکن کلا چې مرشي نو بیا حسن و جمال ختم، بیا د اعمال والا حسن نه علاوه بل حسن نه چلیږي، بیا د اعمال نه علاوه بل حسن نه چلیږي، بیا د تمام حسن، بیا ستاد نسب حسن ختم. چې ته د چاز وې د سمره لوی سړی زوی نه نه، بیا دا نه چلیږي. بیا ستا خیستواله چې ستا شونډې داسې دي، سترګې دې داسې دي، زلفان دې داسې دي، پوزه دې داسې ده، قد او ورمیک دې داسې دي، دا بیا نه پکاريږي. بیا به صرف د اعمالو خیست پکاريږي، بیا به خالص پاغو باندې خلاصيږي. عزیزانو زما د تمام تقریر نه چوڑو خلاصه دادا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت عیسی علیہ السلام خپل قوم ته خطاب کوي، هغه فرمایي چې اے خلقو ان الله ربي وربكم، ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اے خلقو الله زما هم د پاللو والا دے، ما لهم رزق اللہ را کئی، تاسو لهم در کئی، نو فاعبدوه کم اللہ چی منگ تاسو لا رزق در را کئی، نو بیا دا هغه عبادت پکار دے. او زما حکم هم دغه دی چې هغه الله رزق در کئی دا هغه عبادت کوئ. دا دا پیغمبر سنت شو گنا، حکم شو. نو فاعبدوه دا دا اللہ حکم، دا اللہ عبادت، او دا زما تبلیغ او دا پیغمبر حکم دواړه جمع کې. نو هغه فرمایي چې هاذا صراط مستقیم، دا سی خلار دا زما دعوت او تبلیغ منه، ز تاسو الله طرف ترا بلما،
او د الله حکم منه الله تاسو د زلالتونو د تیارو نه راوباسي نو هاذا صراط مستقیم امداوی سی خلار دا چې د پیغمبر خبره ومنه د الله توحید تسلیم کې الله داسې ومنه لکه څنګه تعالی چې پیغمبر خودلې دی الله به څنګه منی لکه څنګه چې پیغمبر خودلې دی خپل طبيعت مطابق به نه منی چې جمعات کې یا کنعبد و یا کنستعين چې جمعات نه باروزي بیا د غټ سرو د غټو پګړیو والا یا د غټو جوبو والا یا د دنیا پرست یا دنیاوی مخلوقات ملکان مشرانو یا د افسرانو یا د بادشاہ وقت یا د بلچا غلامی او تابعداری کوي نه جمعات کې هم الله بهر هم الله قبر کې هم الله او داغه نمخ کې هم الله هر ځای کې به تما او توقعی کیو الله نه ساتي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې چې زندگی تیرو سحر نه تر بیګا پورې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سنت چې ژوندې کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تمسک بسنتی عند فساد امتی چاچې د فساد په وخت کې چاچې د ظلم او د بربریت په وخت کې چاچې د ډېر تکلیف او د پریشانې په وخت کې چاچې د ډېر یری په وخت کې زما یو سنت ژوندې کړل یو سنت باندې عمل وکم نو فلهو اجر 100 شهید یا فلهو مثل اجر 100 شهید نو داغه سړي لپاره د 100 شهیدانو اجر دی د چشي دا څنګه چې سره مسواک وای ته چې سل شهیدان نه په مسواک کو تاسو سره جګړه نه کوي په مسواک خو تعالی څوک بی عزتی نه در کوي مسواک باندې خو تاسو د وطن نه نشړي د 100 شهیدانو اجر په هغه سنت باندې ملاويږي چې کم سنت په علاقه کې ممنوع ده کم سنت چې خلق تعالی غوته وګړي کم سنت باندې چې ستا کوټس وځي کم سنت باندې چې تا د کلیو د قوم نشړي کم سنت باندې چې تا د رشتہ داري او د خپلوي نه وباسي هغه سنت باندې عمل کولو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې 100 شهیدانو اجر ورکوم ځکه چې د مرګ تزان وتړلو د هجرت تزان وتړلو دا لکینه د شړلو تزان وتړلو د خپل رشتہ دارو نه د ځان کټ کولو د پاره ځان وتړلو د خلکو ګوتو وګدولو لزان وتړلو د خلکو د تعلقاتو کټ کې دونه تملند کړه دا الله ته توجه وکړه دوی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دي والله کز ډېر په بدنامي ګما والله کز ما ته ډېر خلک بد ور باندې وای زبدا سنت کوم او زبدا خپل ځان په قربانوم صحابه کرام په یو سنت ځان شهید کړي نه دي حضرت زیاد ابن سقن رضی اللہ تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام صرف دومره قدر ویلو چې صادر کی زما د خیمه دروازه باندې پرېږي صادر کی زما د خیمه دروازه باندې پرېږي نو هغه په دې سنت دومره کله عملو کو چې کله هغه باندې دوه باندې اتیاله زخمونه ولګیدل هغه پرېوته بهوش شو صحابه کرامو پور تکړو چې د زخمیانو والا خیمه له یوسو هغه چې کله سترګې کولاو کړی ورته وی چې د خدای لپاره ما پیغمبر سره وعده کړی دا او ما کې تر اوسه ساشتا ما به د پیغمبر خیمه نه خوځوي ګوره ما ودره د پیغمبر خیمه ته تکیه مې کې دی لرګی ته تور لاس کې راکې بیا جنگ کو چې کله 93 زخم په ولګیدو درې باندې اتیاله زخمونه چې کله وخړل چغه والا را پرې وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوته او داغه سر مبارک په خپل زنګون باندې کې خو او داغه سترګونه اوخ کې روان شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه اوخ کې په زیاد ابن سقن باندې چې کله پریوته هغه ور سره هوش پیدا شو ورته وی چې پیغمبره اے د الله رسول زه خوب وینم کړ احتیاط تاغه کې پروت یم هغه ته چې احتیاط پروت یا رسول الله د قیامت پر ورځ بدا گوئی کوي چې ما ستا سنت باندې پورا عمل وکړ بالکل بدا گوئی کوم یا رسول الله آخری خبره کومه زما سترګې باندې پټای اے پیغمبره چې آخری وخت کې ستا دیدار وکم مانه په قیامت پر ورځ الله تپوس کوي چې زیاده ته په کم وخت کې راغلې وي تا آخری دیدار د چا کړو تا آخری سترګې چا باندې لګېدلې وي اے پیغمبره زب الله ته وایم چې الله ما ستا نازنین بندا ستا محبوب بندا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره مبارک باندې آخری سترګې لګېدلې وي یا الله ما آخری مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام لیدلې وي اے پیغمبره د خدای د پاره ګوري زما سترګې ما پټوا هغه د زخمونو د وجنه چې کني سای خيږي سترګې پټې کړې هغه ورته خبردار
ما خپل وعده پوره کړی دا اے پیغمبر او کنا. هغه ورته وی چې واقعي تا وعده پوره کړی دا. نو هغه په وی وعده باندې درې باندې اته لس زخمونو باوجود یو وعده هغه نه هراولا. هغه د پیغمبر سنت درې باندې اته لس زخمونو باوجود نه پر خودل. ما او تا نن څنګه د کلی وطن نجوندې وتلو باندې ما او تا د خلکو په نظر کې ټټېدلو باندې یو سنت باندې عمل نکو. وعده د رواج مطابق، مړې د رواج مطابق، خیرات د رواج مطابق، منځونه د رواج مطابق، خلکو سره تعلقات د رواج مطابق، هیڅ شی د سنت مطابق نکو. بیا ورپورې وای خلک خاندي. بیا به خلک وای چې وګوره خیرات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقې باندې ورکا. بیا باغ الله ته په سو چنده باندې قبليږي. بخاری شریف کی حدیث ته امام بخاری رحمه الله ډیر په خوره سره دا کتاب جمع کړي. فرمایي چې هر یو حدیث لیکلو د پاره با امام بخاری رحمه الله غسل کولو، عطر به ولګول، نفلونه به وکړل، بیا به یو حدیث په دې کتاب کې خپ چاڼ بین سره ولیکلو. تمره خوره سره لیکل. او قرآن پسې دویم نمبر کتاب په دنیا کې کم یو دی بخاری شریف. هغه کې حدیث مبارک ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. فضائل اعمال کې هم دغه روایت شیخ الحدیث سے نقل کړي. فرمایي چې د قیامت سخت ورځ هغه د ګرمۍ او د پریشانۍ والا ورځ، هغه د تکلیفونو او د سختیو والا ورځ، هیڅ سورې به پاغي کې نه مر او مر به صرف د عرش معلا د الله جل جلاله د عرش سورې به صرف. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سبعۃ یظلهم الله تحت ظله یوم لا ظل الا ظل عرشه. دا سے ورځ دا چې سورې بد الله د عرش نه علاوانی و کسان داسې دي چې هغوی ته به الله د خپل عرش سورې لاندې سورې ورکوي. او کسان څوک دي؟ هغه و کسانو کې خو ډېر کسان. یو خو پکې هغه دی چې فرمایي چې دو کسان دی رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرقا علیه. دا الله د پاره مینا محبت ساتي، دا الله د پاره دشمنی کوي، دا الله د پاره یو ځای کیږي او جدا کیږي. زمنګ د شاتیانو د تبلیغیانو او زمنګ تاسو په مابین کې د محبت چې ده د تاسو چې د لری لری نه راغلی او زه چې راغلی مو د خپل مابین کې او بل سره تعلق ده غېږی ملو مینا محبت کو د سوج نه کو. مونږ تاسو ترور زامنیو، رشتہ دارانیو، په قوم یو نه، بلکې خالص د الله لپاره مؤمنه ده. او کلندن او امریکین هم یو سره راغلی او هغه د اشاعت او د توحید او د تبلیغ کار کوي. مونږ تاسو ور سره مینه ساتو کنه ساتو، سرونه په قربانو. نو فرمایي هغه کسان دي چې هغه د الله د لپاره محبت ساتي او بل هغه کستب الله سورې د عرش سورې لاندې ور کوي. تصدقا صدقتن چې هغه د الله لار کې خیرات کوي، د الله په لار کې خیرات ور کوي، صدقه کوي. خو څنګه کوي؟ فاخفاها، الله لار کې خیرات ور کی، صدقه ور کی، خود دمرا پټه ور کی چې تصدق یمینه لا تعلم شماله. چې خیر لاس خیرات ور کی، گچ لاس ته پته ونه لګي، گچ لاس خیرات ور کی، خلاص ته پته ونه لګي، دې ته خیرات ویل کی. سنډه د حلال کو په 22000 روپے واغستم، ټولې دنیا ته دی وې چې زما خیرات ته ریا او نمود دې مقصد وو. زړه کې دې ریا راتلا، زړه کې دې د قوم د کلی رواج مطلب وو، زړه کې دې شرم وو چې بیا به خلق وې پلار پسې خیرات ونه کوم، بیا به خلق وې چې مور پسې خیرات ونه کو، بیا به خلق وې چې پیسو باندې زړه نه کېدم، بیا به خلق وې چې دومره دنیا ورته پرې خوا د ذلیل ور پسې خیرات ونه کوم. نو دا بیا خیرات نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تصدق یرائی فقد اشرک. چا چې دریاو د نمود د پاره خلقو د خلی نزان خلاصولو د پاره خیرات وکړو نو د شرک وکړو، ثواب ونشه شرک وکړو، ګناګار شي. نو مونږ وایو چې تاسو خیرات کوئ. بخاری شریف کې روایت ده تصدق بصدقه فاخفاها. داسې صدقه ورکی چې داسې پټه ورکی
چې تصدق یمینه لا تعلم شماله، خیر لاس صدقه ور کوي گس لاس ته پته نه لګي، نقد پیسې یتیمانو لور کا، نقد پیسې نیکو مليانو لور کا، نقد پیسې خو طالبانو لور کا، نقد پیسې د قوم د کلی یتیمانو فقیرانو کونډو لور کا، 1 लाख रुपए तकसीमी का، 100 زرا تقسیم کا، 500 تقسیم کا، ډېر ورکا ځکه چې په 500 روپیو سن کیږي، په 100 روپو باندې سن کیږي، دومره ورکا چې حاجت یې پوره شي، د 100 فقیرانو په ځای باندې 2 ورکا، پټه ورکا، یو خیرات په ځای باندې هزارها خیراتونه وکا، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق یې وکا. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د داسې وکړل نو د قیامت ورځ به ټول به غرمي، نمر به راټیټ شوی، خلق به خلو کې ډوبوي، زمکه به خټ کیږي، بدن نه به د فوارې په شان باندې خوله وځي. داسې وخت کې بعد د عرش د سوري لاندې سورې در کما، کله چې زما سنتو باندې عمل کړي، کله دی چې یو سنت ژوندې کړل، د 100 شهیدانو اجر بدل در کما، کله چې د خدای د پاره ذلیل شي، کله چې د خدای د پاره وطن نو شړلې شي، کله چې د الله د پاره تخاورې شي او یې شي، الله فرمایي زبد ګل کما، زبا عزت دل در کما، زبا تعالی دومره مرتبه در کم چې ټول عمر به خلق تاسو وي چې رحمت الله علیه. نو د الله په نظر کې کسو کې عزتمن کېدل غواړي، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت عمل کوي، او کله د دنیا په نظر کې غوړه کېدل غواړي نو بس بیا دنیا جانې او وہ جانې. عزیزانو د خلاصي او د نجات د پاره خالص قرآن و سنت دی، او اشاعت و توحید و سنت او تبلیغیان په ملګرتیا باندې د دې خدمت کوي. اشاعت علماء د قرآن و سنت د جزئیات راوباسي، د تبلیغ والا خلک هغه جزئیات اخلي په تمام دنیا باندې خوري. کمزے کے رکاوٹ پیدا شي، اشاعت و توحید و سنت عالمان سر دڑ کی بازی لگا کر داغوی دفاع کوي. نو عزیزانو د نجات د پاره دنیا کې دغه جماعتونه دي چې کم جماعت د الله د وحدانیت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت کار کوي. یوازې دا نه وایم چې صرف دا دوا جماعتونه دي، حق په دوی کې منحصر نه دی، بلکې څوک هم چې د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت خبره کوي، او څوک هم چې د دین د اشاعت او د تبلیغ خبره کوي، هغه ټول د الله جل جلاله په نسبت باندې مقبول خلق دي، او موږ د الله په هغه ټولي او په هغه مجمع کې ولي کې واخر دعوانا الحمدلله.